ژوند او زده کړه. د آبادۍ غږ. درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مې ومنئ. د آبادۍ غږ د دې اونۍ خپرونې اورېدو ته مو رابولم چې موضوع یې د غنمو اصلاح شویو تخمونو کرل دي. آیا تر اوسه مو په خپلو ځمکو کې د غنمو اصلاح شوي تخمونه کرلي؟ د غنمو د اصلاح شوي تخم له ګټو خبر یاست؟ ښه ډېره دانه یې وکړله، 3 منه مې کرلي وو، 9 منه سول. کاتم کات کړی وو. د وطني تخم نه ډېر ښه دی، دغه مرض نه لري، وطني مرض هم لري، تورکې لري اکثریت وخت. څنګه کولای شئ چې د غنمو اصلاح شوی تخم ترلاسه کړئ؟ که غواړئ د دې ټولو پوښتنو ځوابونه واورئ، د خپرونې تر پایه راسره تم شئ. که څه هم علمي څېړنو د ژوند په ډېرو برخو کې بدلونونه او اسانتیاوې راوستي دي، د علم په برکت د کرنې په برخه کې هم ډېر پرمختګونه شوي دي. ډول ډول اصلاح شوي تخمونه تولید شوي دي چې په کم لګښت غوره حاصل کوي. خو لا هم په افغانستان کې یو شمېر بزګران د اصلاح شویو تخمونو پر ځای د غنمو محلي یا پخواني تخمونه کري چې له حاصلاتو یې چندان خوښ نه دي. دا چې د غنمو د محلي تخمونو کرلو بزګرانو ته څه ډول ستونزې پیدا کړې دي، د څو تنو په خبرو کې به یې واورو. زما نوم ښایسته ګل شاهین دی. ننګرهار د ولایت سپینغر ولسوالۍ د غنمو تخمونه کرو. مرضونه کا سرخی مرض کا، د تورکي مرض کا، دانه ګډه وډی، هغه څه حاصلات بیا نه کا، نیم په نیمه باندې حاصل کمي. په وخت د درمده کې منګه حساب وکړو، هغه غنم منګ ته هغه مصارف نه ډکې، دغه د بازار نه منګ ته لوړ قیمت باندې د فریوزي دا غنم. صدیق الله د پغمان ولسوالۍ نه د کابل ولایت. مونږ چې د وطني تخم کرو، وطني غنم دانې پوچې وځي، ښه حاصل نه کوي. ټول کال په زحمت باسو، ښه لاسته راوړنه نه لرو. زما نوم شیرشاه محمدي ده. دغه غیر اصلاحي تخمونه وو، د دهقانو وخت هم ضایع کېدو او خرچ هم ډېر وو، خو حاصل یې کم وو. په ټول کال کې ځمکې بنده وو. اول کال نه تر اخره کاره پورې چې زه غنم یې کرم، په هغه ما بند وو. او درېیمه نقص چې و بازار نه وو، خلک هغه ارزانه بیه اخیست. هغه بزګرانو چې د غنمو محلي یا وطني تخمونه کرلي وو، له حاصلاتو یې خوښ نه وو. دا چې د غنمو نا اصلاح شوی تخم کرل ولې د بزګرانو د قناعت وړ حاصل نه کوي، په دې اړه به د کرنې وزارت د یوه تن کارپوه انجینر سردار محمد قانونمل خبرو ته غوږ شو. محلي تخمونه خو اول دا ده چې د امراض په مقابل کې مقاومت نه لري. مختلف امراض دي لکه سرخي ساقه او سرخي برګ. دا کچېرې شیو وکړي په مزاریو باندې، بیا دوی نشي کولی چې هغو په مربوط مقاومت ولري، تاب نه راوړي، حاصلاتو باندې تاثیر کوي، حاصلات به کم شي. محلي تخم څه ده، د بنیه ضعیفه وي، دانې باید داسې چملکي کوچک به او یو شان به نه وي. کله چې په مزاریو کې یا ارزم حضور ولري، محلي تخم نشي کولی چې دغو سره رقابت وکړي، یعنې خپله بنیه سر ته ورسي او دانه یې ډکه راسي، هغو تاثیر لاندې راځي. کله چې یو خاوره کا ماده یې په غذایي عناصرو مړه خاوره یي، بیا هم د استفاده نشي تر کولی، یعنې هغه د ریښو سیستم څه ده، د جذب د عناصرو کې به هم ضعیفه وي، هغه اصلاح شوي حالت دی نه لري، خاورې نه دی صحیح استفاده نشي کولی. محلي تخمونه خو اکثرا هغو کې دغه تغییر د رنګ هم د بازار کې چندان خلک زړه نه ورته ښه کوي، په ښه قیمت باندې نه خرڅېږي. درنو اوریدونکو، تاسې د آبادۍ غږ خپرونه اورئ چې موضوع د غنمو د اصلاح شویو تخمونو د ګټو په اړه ده. دا خپرونه د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې جوړه شوې ده. که زموږ د دې یا نورو ښوونیزو خپرونو په اړه کوم نظر یا وړاندیز لرئ، نو زموږ له همکارانو سره یې په دې شمیره شریک کړئ. 002401501. د کرنې کارپوه هم د بزګرانو خبرې تاییدوي او وایي چې د محلي تخمونو حاصلات کم وي، د ناروغیو په وړاندې مقاومت نه لري او په بازار کې هم په ښه قیمت نه پلورل کیږي. دا چې ولې ځینې بزګران اصلاح شوي تخمونه نه کري، د څو تنو بزګرانو په خبرو کې به یې واورو. وطني تخم کرو په دې باندې چې وطني تخم چې دا ارزانه ده، زراعتي تخمونه کمیافت هم دي او قیمت هم ډېر زیات دی. موږ نشو کولی چې هغه ترلاسه کړو. اصلاح شوی تخم هغه تور کود غواړي، سپین کود غواړي، د موږ په وس کې دا نشته. نوم مې شاپاري، له ورځې مې یو 3-4-5 جیری به مځکه لري، غنم خپلای کاری، مغنه تخم ټولای، بیرته تخم کاری. نو داسې نه چا ورته ویلي چې زراعت نه واخله یا اصلاح شدګي واخله، خپل هم نه د تلای باز خاصم نه د کړای، نور په ارزښت نه پیږي، په آماده نه پیږي.
نوم مې اسمت د قرهباغ اوسېدونکی یم، کابل ولایت. موږ په خپل ځمکو کې وطني تخم کړو غنمو. د غنمو اصلاح شوي تخم موږ ځکه نه کوو، په اړه یې معلومات نه لرو. تاوان کوي، ګټه کوي، څنګه اصل کوي، څنګه نه کوي، څومره اوبه غواړي، څومره مصرف غواړي. دې د وجې موږ ځکه دا وطني تخم کړو غنمو. د اصلاح شویو تخمونو لوړ قیمت او د ګټو په اړه معلومات نه درلودل هغه علتونه وو چې بزګرانو یې یادونه وکړه او له امله یې اصلاح شوي تخمونه نه کرل. دا چې په دې اړه د کرنې کارپوه څه وایي، یو ځل بیا به د انجینر قانونمل خبرو ته غوږ شو. دوی څه ده په ارزښت باندې خبر نه دي. که چېرته دوی پوه سي چې اصلاح شده چې هغه باندې 9 کاله زحمت ایستل سوی د متخصصینو لخوا نه آماده سوی، که چېرې په دغه ځانګړتیاو باندې دوی سر خلاص سي، د هغه 80 منه حاصل او داسې د 160 منه حاصل ورکوي. په ټوله کې سیمینارونه یا ورکشاپونه د حقینو ته هغه رقم سي اصلاح سوي تخمونه باید دوی ته معرفي سي. هغه پوهاوی هم دهقان ته نه ده رسېدلی، یو ذره بې باوره دي پې، ځکه دوی دغه اصلاح سوي تخمو باندې دوی تمنه کوي چې فرض مثال موږ دا وکړو یا نه کړو. ټوله نړۍ کې څه د اصلاح سوي تخمونه خلک کري او دوی څه د دې حالت نه دي خبر. چې نړۍ په کوم ځای کې دا سطح د حاصل څنګه ده یا اصلاح سوی تخم څه شي ده. او یو تعداد خلک داسې دي چې لرې پرتې سیمې د افغانستان حالات خراب دي، دوی لاسرسی نه ورته لري. د کرنې کارپوه وایي چې ځینې خلک ځکه د غنمو اصلاح شوي تخمونه نه کري چې د ګټو په اړه یې عامه پوهاوی نه لري او ځینې نور بیا اصلاح شویو تخمونو ته لاسرسی نه لري. راځئ اوس به د هغو بزګرانو خبرې واورو چې اصلاح شوي تخمونه یې کرلي دي. کاسم مولای زمونږ ځمکه کې اصلاح شوي تخمونه کرو، د غنمو ښه نتیجه ورکوي. بس فایدې دا دي چې مرض نه کاندي، حاصل ښه ورکوي. زمونږ اوبه لږ کمې دي، مثال یو غنم ښه ښایسته سپین غنم دي، مثال بوجه یې کرلی 15-20 بوجو پورې، بس حاصل ورکوي، ښه دي. نوم مې بایجان دی، ځنه خان د ولسوالي اوسېدونکی یم، د دادو د کلي. ښه نتیجه یې ورکړه، ښه ډېره دانه یې وکړله. 3 منه مې کرلي وو، 90 منه سول. کاتم کات کړی وو، د وطني تخم نه ډېر ښه ده. دغه اصلاح سوی تخم ده، مرض نه لري، وطني مرض هم لري، تورکې لري. اکثریت وخت پرې مینځو به دغه شان بیخي غواړي نه، داسې ټایټه دانه یې خټکله یې پخېږي، ښه تکه سپینه یې ټکله یې، ډېر پاکیزه غنم. ما اوبه مو لکه ډېرې ورکړي نه چې اوبه یې نه اصلاح سوی تخم ده، ډېر فایدهمند دي. اوبه کمه ده ځنه خان کې د غرنۍ تا د اوبه نسته، بل وچکالۍ هم شوې، اوبه خلک نه لري. د اصلاح شوي تخمونه ګټه مونږ چې کړې ده، یو خو حاصل یې ډېر دی. کله چې حاصل رسېږي چې بازار ته وړې ښه خرید لري، هم تخم ته بیا اخلي، هم وړه ته اخلي. وام اوریدل هغو بزګرانو چې د غنمو اصلاح شوی تخم یې کرلی وو، له حاصلاتو یې خوښ وو او د محلي تخمونو په پرتله یې ښه حاصل ورنه ترلاسه کړی وو. دا چې د غنمو د اصلاح شویو تخمونو د ګټو په اړه د کرنې کارپوهان څه وایي، د انجینر سردار محمد قانونمل مرکب زموږ له همکار مصطفی نصرت سره واورو. اصلاح شوی تخم څه ګټې لري؟ اوله ګټه یې دغه ده چې د ناروغیو په هکله چې هغه ته سرخي ساقه او سرخي برګ وایي، د دوی په مقابل کې دوی څه ده پوره مقاومت لري. او بله ګټه یې دغه د محلي تخمونو په پرتله څه ده د دوی حاصل 2 چنده زیات ده. د شنه کېدو فیصدي څنګه وي؟ د شنه کېدو فیصدي هم لوړه ده، 98% پورې د قابلیت د جوانزني ولې. که چیرې محلي تخم سره پرتله کوو، هغوی 15 منه چې موږ 3 منه سفارش ورکوو، دلته یقینا له مصارفاتو نه هم څه ده جلوګیري کېږي. او دانې څنګه وي؟ دانې ټول یو شان دي، کمرنګه به نه وي، ډېرې پوره او ډکې به وي، سالمه به وي او لوړ کیفیت لري. وخت چې یو دانه رنګ ولري، غټوالی ولري، نشایسته او پروتین او دا شیان څه ده د پوره او بیا هغه مارکیټ هم لري، قیمت به هم ډېر مناسب وي په بازار. ځینې د حاکمو سره د تشویش شاید وي چې دغه اصلاح شوی تخم ځینې کیمیاوي مواد ولري او د صحت ته زیان ورسوي. تاسو په دې اړه څه وایي؟ اصلاح شوي تخمو دپاره مختلفې ادویې موږ سفارش کوو چې هغه په یو ځانګړي پاکټ کې ده. د اصلاح شوي تخمو بورۍ کې چې لیول او نمبر لري، په هغې کې جایګزین شوی. بعد له هغې چې د اصلاح شوي تخمونو د بورۍ سر خلاصیږي، هغه دوا ورګډیږي، دا تخم مستقیم په ځمکه کې کرل کیږي. یعنی دا د هغه دپاره ده. کله چې کرکیله وسوله، بیا چې حاصلات ټول سول، بیا غنم چې لاسته راغلل او دوی کله چې بیا وړه کوي، بیا پروا نه کوي. او بزري تخم دپاره چې په ادویو باندې ککړ دي، هغو نه د جدا خودداري وکړي او دا د استفاده کوي نه. انجینر محترم، دغه اصلاح شوی تخم چې سږ کال یې چا وکرلو، آیا بل کال ته هم دا کرلی شي؟ بلکل یې کرلی شي. یو کال اصلاح شوی تخم دهقان دا وکړه، په ځمکه کې حاصلات یې ټول کړه، دیغه نه کولای شي د آینده کالو دپاره چې تخم ورته ضرورت ده، باید هغه ټول ځان ته آماده کړي او څو کاله یې کولی شي ویې کړي. درنو اوریدونکو،
وام اوریدل چې د غنمو اصلاح شوی تخم د محلي یا وطني تخم په پرتله ډیر حاصلات کوي، د آفتونو په وړاندې مقاوم وي، د بیکارګي او تر اغیز لاندې نه راځي او په بازار کې په ښه قیمت پلورل کیږي. دا چې ځینې بزګران څنګه توانېدلي دي د غنمو اصلاح شوی تخم ترلاسه کړي، د څو تنو بزګرانو خبرو ته به غوږ شو. زما نوم قاري عبدالله دی، د سپینغر ولسوالۍ د کرکنۍ د کلي اوسېدونکی یم. اصلاح شوی تخم د غنم دلته د کانان زموږ دا قریا ده که نه، یا په دې قریا کې یا په بله قریا کې موږ یې پوښتنه کړو چې چا ښه تخم دی او څومره اصلي تیل کار کړی دی. مثال بیا موږ ځو دغه سړي تخم اخلو، په خپله معنې ګورو داسې په سرلي کې نه دی، حمل یا په سور میاشت کې داسې ګرځو چې کم غنم ښه دي، د کوم تخم غنم ښه دي، کوم پټي حاصل ورکړی دی، بیا موږ ځو هماغه تخم موږ راوړو، هماغه تخم بیا موږ کرو، پیسو یې اخلو. د ما نوم آقاګل دی، د پروان د ولایت. دلته یو شرکت دی په پروان کې چې اصلاح شوي تخمونه تولیدوي، موږ د هغه نه واخیستل، همسایه هم وکرل، نو ته ډیره ښه نتیجه ورکړله، د هغو نه ولیدل او بیا موږ هم وکرل. غنم چې موږ د تخم دپاره واخیستل په سر باندې ذات یو ټکټ و او په بوجۍ باندې وخت او تاریخ یې نمشته و، موږ د رویه موږ هم واخیستل، باور هم پرې وکولو. د زراعت د مامورینو جواز و هغه تایید کړه دا اصلاح شوی تخم دی، د هغه تاییدۍ په اساس باندې موږ ترې واخیستل. نوم مې سردار د چنخان د ولسوالۍ پروسه زیارت راکړي و، سږ موسسې راکړي، سروې یې وکړه، د کلي وکیل یې راوغوښته، ذاتي هغه نومونه ورکړه چې پلانکي ته یې ورکړه، پلانکي ته یې ورکړه، هغه بیا د زمیندارو ته ورکړه. بیا بله ورځ ماجر ته راوغوښته، درس یې ورکړه. له درس یې داسې درس راکړه چې په ترتیب به وتره ورته کوي او په ترتیب به دا دوا ګډوي، ښه به یې داسې ککړوي، اتې به بیا د غنم شین دی، دیګ به تور کوټ شره شین دی، بیا به په اولي بار کې چې اوبوي بیا به. یو شمېر بزګرانو په خپله سیمه کې د اصلاح شوي تخم د تولید له شرکتونو تخم اخیستی و، ځینو بیا له نورو بزګرانو په پیسو ترلاسه کړی و او ځینو ته بیا د کرنې مدیریتونو او یا مؤسساتو له لوري په وړیا توګه ورکړل شوی و. په دې اړه به د کرنې د کارپو نظر هم واورو چې بزګران په کومو شرایطو د غنمو اصلاح شوی تخم ترلاسه کولی شي. څو شرایط دلته شته، باید دهقان څه دی او بزګر باید ځمکه ولري، دا ځمکه د ده څه ده او اوبه ولري، او خپل هغه شخص دهقان څه د ښه مهارتونه ولري، یعنې دغه وړتیا په دې کې چې موږ دا تخم دته ورکړو، اطمینان د موږ اصل سي چې دی فرض مثال دا تخم ته ضایع کېږي نه، کري ورکشاپو ته حاضر سي، پروګرامونه د دولت دی فرض مثال په محله او دهقان سره په پټي کې په مزاریو کې څه ده سیمینار او ورکشاپ ورته نیول کېږي، هغوی ته حاضري ورکړل سي، یعنې دغه پوهاوی د دوی څه ده لوړ سي. دوی باید دایم د مدیریت د ترویج او دغه اداراتو د وزارت زراعت سره په همغږۍ سره په تماس کې او کولای شي چې دغه خدمات دوی ته ورسي. کوم دهقان فرض مثال یو بورې تخم چې ومنه ده د هغې قیمت که 1400 افغانۍ موږ دوی ته ورکوو په 800 افغانۍ، یعنې نیم قیمت، چې 50% قیمت یې اخلو او 50% دوی ته رایګان تمامیږي. درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د غنمو محلي تخمونه لږ حاصلات ورکوي، د نباتي ناروغیو او آفتونو پر وړاندې مقاومت نه لري، دانې یې پوچې وي او بیه یې هم ارزانه وي. ځینې بزګران چې د غنمو اصلاح شوي تخمونه نه کري، د ګټو په اړه یې عامه پوهاوی نه و ورکړل شوی، خو ځینې داسې بزګران هم وو چې د غنمو د اصلاح شوي تخمونو له حاصلاتو خوښ وو. د کرنې کارپوه هم وایي چې اصلاح شوی تخم د وطني تخم په پرتله ډېر حاصلات ورکوي او د آفتونو پر وړاندې مقاومت لري او په بازار کې په ښه قیمت پلورل کیږي. ځینو بزګرانو له شرکتونو یا په خپله سیمه کې له نورو بزګرانو اصلاح شوی تخم اخیستی و او یا هم ځینو مؤسساتو او د ولسوالیو د کرنې مدیریتونو په وړیا توګه هغو بزګرانو ته ورکړی و چې لږ تر لږه 2 جریبه اوبه لرونکې ځمکه ولري او د زده کړې ورکشاپونو ته حاضر شي. دا خبرونه د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې زموږ همکار مصطفی نصرت لیکلې او جوړه کړې وه.